بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی په سایټوپلازم باندې. سایټوپلازم د 9 کلاس په بایولوژي کې چپټر نمبر 4 کې ټاپک دی. صحیح ده؟ سایټوپلازم. لونه راځو ګورو چې سایټوپلازم څه ته ویل کېږي، د دې ډیفینیشن به وکړو. نو سایټوپلازم چې کوم دی دا سیمی ویسکس and semi-transparent fluid. definition ته غوږ کېږدئ. سایټوپلازم څه ته ویل کېږي؟ سیمی ویسکس. لاونه ویسکس باندې ځان پوه کړئ. ویسکس څه ته ویل کېږي؟ ویسکس ویل کېږي ګاړه، ټینګ. نو دا چې کوم دی سیمی ویسکس، سیمی مطلب نیم، چې لکه نه ډېر ټینګ او نه ډېر نرو وي. سیمی ویسکس دغې ته ویلی کېږي. and سیمی ترانسپیرنټ هغې ته ویلی کېږي چې د هغې نه رڼا وځي، پورې راپورې ترې فل رڼا وځي. خو دا سیمی ترانسپیرنټ دی، د دې مطلب دا شو چې د دې نه لږه لږه رڼا وځي او لږه ترې نه وځي. فلویډ هغې ته ویلی کېږي چې هغې کې د بهېدلو صلاحیت وي. دا یو داسې فلویډ دی چې د هغې نه رڼا هم لږه وځي او لږ ټینګه هم دی. نو دغې ته څه ویلی کېږي؟ سایټوپلازم. صحیح شوه؟ ښه، دا په کوم ځای کې موجود دی؟ لوکیشن خبره به اوس موږ وکړو. لوکیشن شین پوینټر څه شو؟ شیندارې. لوکیشن اوس څه ته ویلی کېږي؟ مطلب لوکیشن د دې څه ځای کې دی؟ په کوم ځای کې دی؟ څه دی؟ واقع دی. نو دی present between cell membrane and nuclear membrane. cell membrane and nuclear membrane په کوم ځای کې موجود دی دا سایټوپلازم چې دی موږ سره؟ دا په د سیل ممبرین او د نیوکلیر ممبرین. نیوکلیر ممبرین څه ته ویلی کېږي؟ د نیوکلیس نه چې ګیر چاپېره کوم ممبرین وي هغې ته ویلی کېږي نیوکلیر ممبرین. سیل ممبرین په انیمل سیل کې چې کوم اوټر ممبرین دی هغې ته سیل ممبرین ویلی کېږي، خو په پلانټس کې چې کوم انر ممبرین دی د سیل وال نه لاندې دی هغې ته سیل ممبرین ویلی کېږي. په دې باندې لیکچر زموږ الریډي ریکارډ دی، هغه تاسو کتلی شئ. نو د سیل ممبرین او د نیوکلیر ممبرین په مینځ کې چې څومره ځای دی که نه، دغې ته څه ویلی کېږي؟ سایټوپلازم. سایټوپلازم څه ځای کې دی؟ د سیل ممبرین او د نیوکلیر ممبرین په مینځ کې دی. ښه، دا سایټوپلازم چې دی دا موږ سره جوړ له څه نه دی؟ لکه مثال زه ستاسو له لاون نه خو دا تاسو ته د دې ځای دغه کړم، لکه دا موږ سره چې کوم دی نیوکلیس شو، دا غوڼ یو سیل دی، ټیک ده. دا د نیوکلیس نه ګیر چاپېره دې ځای کې تا خو لږ ما غټ وایست، خو دا د نیوکلیس نه ګیر چاپېره څه دی؟ ممبرین دی. دا علاقه چې کومه ده دې سیل ممبرین نه دا په دې مینځ کې دا چې کومه دی دې علاقې ته څه ویلی کېږي؟ سایټوپلازم ویلی کېږي. صحیح ده؟ ښه، دا به د جوړ له څه نه دی؟ کمپوزیشن خبره به اوس موږ وکړو. کمپوزیشن چې دا سایټوپلازم موږ سره جوړ ده څه نه دی. صحیح ده؟ نو سایټوپلازم چې کوم دی دا خو ایکوس سبسټانس دی. ایکوس سبسټانس دی، د دې مطلب دا شو چې دې کې مینلی واټر دی، دې کې زیاتره څه دي؟ واټر دي. د دې نه علاوه په دې کې لیپیډز هم شته، کاربوهایډریټس پکې ته هم شته، پروټین پکې ته هم شته، منرالز پکې ته هم شته، سالټس. ښه، دې د څه نه جوړ دی؟ دا زیاتره د اوبو نه جوړ دی، لیپیډز نه جوړ دی، د کاربوهایډریټ نه جوړ دی، د پروټین نه جوړ دی، د منرالز نه جوړ دی او د سالټ نه جوړ دی. دا یې را یو شوي دي او موږ سره دا سایټوپلازم یې څه کړی دی؟ جوړ کړی دی. صحیح ده؟ ښه، اوس د سایټوپلازم موږ سره حصې دي. نو اوس به ووایو چې پارټس آف سایټوپلازم. parts of cytoplasm.
د سایټوپلازم حصې. نو د سایټوپلازم چې کوم دی مینلی دوه حصې دي موږ سره. څو حصې دي؟ دوه. 2 پارټس دي. یو ته انسالوبل پارټ وایي او بل ته سالوبل پارټ وایي. صحیح ده؟ سالوبل پارټ او بل ته انسالوبل. سالوبل پارټ او انسالوبل پارټ. ښه، سالوبل پارټ څه ته ویلی کېږي او انسالوبل پارټ څه ته ویلی کېږي؟ اوس په دې باندې مونږ څه کوو؟ خبره کوو. نو سالوبل پارټ ته خو چې کوم دی بل نوم سایټوسول هم ویلی کېږي. دا خو هم ځان سره یاد ساتئ. سایټوسول. صحیح ده؟ سایټوسول. سالوبل پارټ ته څه نوم ویلی کېږي؟ سایټوسول. دا جوړ د څه نه دی؟ نو دې کې تقریبا 70% واټر دي. 70% پکې ته څه دي؟ واټر دي. او 30% پکې ته ارګینیک او انارګینیک سبسټانسز دي. صحیح ده؟ انارګینیک سبسټانسز. ساري دې ځای کې سپیلینګ څه مسټیک راغلی دی. ښه، د څه نه جوړ دی دا سایټوسول سالوبل پارټ چې کوم دی د 70% واټر نه او د 30% ارګینیک او انارګینیک سبسټانسز ده. ښه، د دې خبره چې دی مونږ سره څه شوه؟ کلیر شوه. بل چې کومه حصه ده انسالوبل پارټ دی. نو انسالوبل پارټ کې مونږ سره راځي ارګانیل. څومره چې ارګانیلز دي هغه په انسالوبل پارټ کې راځي. دا خو دومره خبرې اوس مونږ وکړې سایټوپلازم په باره کې. خو اوس د دې سایټوپلازم چې دی مونږ سره کار څه دی؟ نو اوس به مونږ د سایټوپلازم کار ووایو. فنکشن آف سایټوپلازم. فنکشن آف سایټوپلازم. فنکشن آف سایټوپلازم معنا د سایټوپلازم کار څه دی مونږ سره. نو اولنۍ خبره دا چې cytoplasm provides space. Function of cytoplasm provides space. اولنۍ کار دا څه دی؟ provide space. څومره چې ارګانیلز دي په دې سیل کې دنده دې دغه ارګانیلوز ته څه ورکوي؟ سپیس ورکوي. دې دپاره چې هغوی خپل کار په خاص طریقې سره وکړي. نو اولنۍ کار یې څه شو؟ provide space to organelles for proper functioning. د کار دپاره د هغو د پراپر کار دپاره دی هغو ته څه ورکوي؟ سپیس ورکوي چې خپل کار ښه په صحیح طریقې سره وکړي. او د دې نه علاوه چې کوم دی د کیمیکل ریاکشن چې څومره دي که نه څه کیمیکل ریاکشن بایو کیمیکل ریاکشن څه ټول نو د هغې دپاره هم ځای دی. سایټ فار کیمیکل ریاکشن. سایټ فار بایو کیمیکل ریاکشن. بایو کیمیکل ریاکشن. څه بایو کیمیکل ریاکشن داسې دي چې هغه په دې دغه کې کېږي سایټوپلازم کې کېږي. د دې وجې نه چې کوم دی نو اټ پرووایډ سایټ فار بایو کیمیکل ریاکشن. لکه کوم کیمیکل ریاکشن دی؟ مثال په طور باندې ګلایکولایسیس چې کوم دی. ګلایکولایسیس خو به تاسو پیژنئ څه ته ویلی کېږي؟ بریک ډاون آف ګلوکوز. د ګلوکوز ماتېدل کله کېږي؟ ډیورینګ سیلولر ریسپایریشن. نو دغه ګلایکولایسیس چې کوم دی دا په څه ځای کې کېږي؟ اصل کې په سایټوپلازم کې کېږي. صحیح ده؟ بایو کیمیکل ریاکشن زه دلته ولیکم هم ګلایکولایسیس. دا ګلایکولایسیس موږ سره کېږي په سایټوپلازم کې. یوه اهم خبره د دې سایټوپلازم ټرمینالوجي چې کوم دی د دې موږ پرېښوه ده په سر کې پکار دا وه چې ویلی وي. خو سایټوپلازم دې سایټوپلازم ته غوږ کېږدئ. سایټو ویلی کېږي سیل ته، لکه څنګه چې سایټالوجي وایئ تاسو. سایټالوجي سایټو څه ته ویلی کېږي؟ سیل ته. او لوجي سټډي ته ویلی کېږي. او پلازم د پلازما نه وتی دی. پلازما کې څه وي؟ زیاتره فلویډ وي که نه. نو په سیل کې چې کوم فلویډ والا حصه ده هغې ته څه ویلی کېږي؟ سایټوپلازم ویلی کېږي. نو تر نن ورځې پورې دا لیکچر چې کوم دی پوره و. او انشاءالله بیا به په بل لیکچر کې د بل یو ارګانیل چې کوم دی هغه به وایو.